کومه ښځه چې په ملالنډۍ تاوان شوه هغه وایي چې ملالنډۍ د بې اولادۍ درمانونکی نه دی، ځکه چې که هغه چېرته رښتیا هم د هغو ښځو تداوي کولی شوی د چا چې بچي نه کېدل نو اول به یې د خپلې میرمنې کړی وی، ځکه چې د ملالنډۍ لومړۍ میرمن شنډه او عقیمه ده. دا ښځه چې ملالنډۍ باندې تاوان شوه دا زیاتوي چې زه د ملالنډۍ دویمه میرمن یم او زه یې ځکه په نکاح کړم چې زه ملالنډۍ ته د تداوۍ لپاره ورغلی وم او هغې راباندې جنسي تېری وکړو. بیا ما کور کې خلک خبر کړل، هغوی غوښتل چې ملالنډۍ او ما ووژني، خو د کلي مشران کېناستل او جرګه یې وکړه. په جرګه کې ملالنډۍ 3 لکه افغانۍ زما پلار ته ورکړې او زه یې هم په نکاح کړم. هغه وایي چې زندګۍ کې مې ډېرې سختې لیدلې وي، په ټولو مې صبر کړی او چاته مې ګیله نه ده کړې، خو چې د داسې یو خاوند ښځه شوم چې ټول عمر یې خلکو ته چل او فریب ورکړی او د خلکو د عزت خیال یې نه دی ساتلی، په دې باندې ډېره خفه کېږم او صبر مې تمامیږي.